نو پاکستان خو کمزوره هیواد ان شاء الله کوم توغندي کوم اوانونه اصلي دی د موږ د میړنو افغانانو نمونه پیښې لکه ابدالي هغه موږ دلته لرو. او جواب مو ورته په اتو ولایتونو کې ورکړ چې ښه غاښ ماتونکی جواب مو ورکړو او خپل شخصي امکاناتو غواړم چې هر وخت زموږ د سر په بیه د افغانستان د اسلامي امارت څخه دفاع کوم. ټول عوام او حکومت سره یو ځای څنګ په څنګ د هغوی متقابل ځواب ته آماده او تیاری دي. کومه تیری چې د زموږ ګاونډي هیواد پاکستان لخوا د زموږ په پولیسواتو ځواکونو باندې وشو او متقابل ځواب یې ورکړ ډېر په دغه باندې او انشاءالله هر څوک چې زموږ په هیواد باندې تیری او تجاوز کوي که هغه ګاونډي هیواد وي که هغه د سیمې هیوادونه وي انشاءالله موږ هر وخت ټول عوام او حکومت سره یو ځای څنګ په څنګ د هغوی متقابل ځواب ته آماده او تیاری لري. څرنوال عبدالسلام تکل د پکتیا ولایت اوسېدونکی داسې د نړۍ ډېر زبرځواک هیوادونه دلته راله او ماته یې وخوړه. نو پاکستان خو کمزوره هیواد ان شاء الله کوم توغندي کوم اوانونه اصلي دی د موږ د میړنو افغانانو نمونه پیښې لکه ابدالي هغه موږ دلته لرو په هیواد کې موجود دي او د هغوی دفاع به کوي. نو د پکتیا ټول میخ ولسونه په پوره اطمینان او ډاډ سره د خپلو ځواکونو نه ملاتړ کوي او هر وخت د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې یا ولس ته په سپک نظر وګوري. چا چې د افغانستان خاورې یا ولس ته په سپک نظر کتلی دي هغوی ته یې غاښ ماتونکی جواب ورکړی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان ولس او یا د خاورې ته په سپک نظر وګوري. دلته ډېر هیوادونه راغلي اوس د روس ټانګې ژوندی مثال دی چې دلته موږ ته راپاتې ده او هیڅ چاته دا اجازه موږ نه ورکوو. نو بیا هم ټولو ولسو باندې غږ کوو چې د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږئ، ملاتړ یې وکړئ، حمایت یې وکړئ تر څو دغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ستاسو د مال، سر، ناموس او خاورې څخه په ښه مېړانه دفاع وکړي. چې دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم اقدام کړی دفاعي جواب او دغه انتقامي جواب یې اخیستی دی. خپل انتقام کې موږ ولس د دې نه ډېر سخت راضي یو، سخت یې خوشحاله یو او بله مهمه خبره دا ده چې موږ ټول ولس د افغانستان د خاورې نه، د یو لیش خاورې نه، د یوې انچې خاورې نه د امارت د دفاع تر شا ولاړ یو. په هر وخت کې په هیڅ وخت کې موږ پردی اقدام نشو زغملی او نه ورته تیار یو، نه ولس او نه امارت، یو هم ورته نه دی تیاره او اتفاقي ورته موږ دې ته خوشحاله یو چې مطلب موږ د خپلې خاورې نه دفاع وکړو او دغه کوم کار او اقدام چې کله دا د ولس د توقع نه ډېر زیات جدا، یعنی د فیصدۍ نه بره د 100% نه بره اقدام یې کړی خوندور. د افغانستان د اسلامي امارت نه د پکتیا ټول میشت ولسونه ملاتړ کوو. د سر او د مال په بدل کې به د افغانستان اسلامي امارت ویاړلو غازیانو سره اوږه په اوږه قدم په قدم ولاړ وو او واقعا چې دا په تاریخ کې لومړی ځل ده چې پاکستان هیواد او د دوی حکومت ته د افغانستان د حکومت د خوا نه غاښ ماتونکی جواب ورکول کېږي او په دې اقدام باندې موږ د امارت نه ډېره مننه کوو او ډېر ترنه خوشحال یو او البته د پاکستان په ولسونو دا غږ کوو چې د خپل حکومت پالیسي وغندي او راپورته شي چې د افغانستان ورور هیواد او پاکستان زموږ ورور هیواد چې عنعنات، دود، دستور، کلچر، ثقافت، مذهب، کلمه هر څه مشرک دي چې خپل حکومت داسې غلطو پالیسیو ته د نورو هیوادونو د بهرنیو هیوادونو په اشاره باندې د افغانستان ولس سره بدې اړیکې رامنځته نه کړي او ښې اړیکې وساتي او موږ غواړو چې د پاکستان ولس سره ښې اړیکې وساتو. اما که دوی مو مجبوروي نو موږ مجبور یو چې بیا په آینده کې له دې څخه سخت جوابونه ورکړو. موږ د افغانستان اسلامي امارت ته خپل سر او ماله تیر یو. په تاریخ کې دا لومړی حکومت ده چې په ښه ډول دښمن ته ځواب ورکوي او په فعل حال دا اوس د 2 ورځې مخکې چې کوم کار وسه پاکستان ته یې ځواب ورکړ غاښ ماتونکی. موږ له دوی سره همیشه ولاړ یو.
اسلامي امارت د هیواد جوړونکی دولت ده. اسلامي امارت په سپېڅلو وینو راغلی ده. موږ تر تله له دوی سره ولاړ یو په هر ډګر کې، په هر میدان کې، او موږ خپل سر او مال جایداد پرې قربان ده. زنده باد اسلامي امارت. اسلامي امارت نه ډېر خوشحال یم چې زموږ ګاونډي هېواد پاکستان ته ډېر جذبه کې جواب ورکړو او په بدل کې موږ هر کله اماده یو چې د دوی سره ودرېږو او جنګ ته ځانونه موږ ته دلته د اسلامي امارت حکومت برحاله ده. موږ د یوې انچې ځمکې نه موږ نه تېرېږو چې دی په موږ باندې تجاوز وکړي یا کوم یو ډز وکړي. د په خاطر باندې موږ د مال سر ځان ان تر دې خاطر چې په چاکو باندې د موږ وس کېږي موږ خپل ځمکې نه دفاع کوو، خپل وطن نه دفاع کوو انشاءالله. موږ امارت څنګ ته ولاړ یو او کلک دفاع ورته کوو. آینده همدغسې غواړو چې کلک غاښ ماتونکي ورته ځواب ورکړي. موږ ورسره هم ولاړ یو. همدغسې مولوي صاحب یعقوب نه یو جهان مننه، همدغسې ټولو امارت اسلامي مشران نه مننه کوو. همدغسې چې پاتې نه شي ملت ورسره ولاړ دی، موږ ورسره ولاړ یو او چې شخصي کاروبار هم کوو. انشاءالله موږ دې ته ولاړ یو چې موږ ته امر وشي هم موږ د پاکستان باندې هم بریدونه کوو، فقط موږ ته اجازه راکړي. نوم مې احمد زیاد د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. د وروستیو کې پاکستان هېواد مرتد پوځ د مونږ په اسلامي امارت باندې بریدونه کړي دي. مونږ یې په کلکه غندو او جواب مو ورته په اته ولایتونو کې ورکړ چې ښه غاښ ماتونکی جواب مو ورکړو او خپل شخصي امکاناتو غواړم چې هر وخت مونږ د سر په بیه د افغانستان د اسلامي امارت څخه دفاع کوم. په پاکستان د ضد د ټول به خارجي مملکتو په ضد موږ خپله د سر و مال نه تېر یو، آماده یو. بس جنگ غواړو که سوله غواړي سول غواړو، د چا نه کم نه یو. امارات اسلامي لرو، شکر دی الحمدلله. زموږ پاچاهي برحاله دی او غلا نشته پکې، امنیت شته، شکر هر څه شی شته. که څوک یې مني دغه دی، که نه مني جنګ ته موږ ټول سر و مال آماده یو. د افغانستان تاریخ ټولو ته معلوم دی. افغانستان باندې نور هیڅ کله پاکستان تېری نشي کولی. موږ د طالبانو پر شا ولاړ یو او غاښ ماتونکي ځواب ورکوو او ټول مخلوق ټول دغه د ملت د افغانستان چې دا ټول د طالبانو پر شا ولاړ دي. پخوانی هغه خوبونه هېر کړي چې هغه پخوا چې هر شی کوو، په هر ځای کې بمباري کوو، موږ به بنلې. اوس دا طالبان دي او طالبان دلته دا منونکي نه دي او غاښ ماتونکي ځواب ورکړی دی او ورکوي هم. موږ ټول ولس په دې باندې افتخار کوو او ولاړ یو چې دا غاښ ماتونکي ځواب ټول کفر ملکو ته موږ ورکوو. پاکستان خو د انګریزانو ملک ده او د انګریزي قانون ده او ټول اوس پرې د انګریزي قانون چلیږي او د ISA خلک ټول په افغانستان کې د پاکستان کې موجود دي او خپل داعشیان څه چې دي دا ټول همدغه پاکستان روزي. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې تېرو ورځو کې د پاکستان د خوا نه د موږ د هېواد هوایي حریم نقش او په پایله کې د افغانستان د اسلامي امارت زړورو مجاهدینو سرتېرو په ډیورنډ په فرضي کرښه باندې په فلسطینو ځواکونو باندې تعرضي بریدونه وکړل. دا د افغانستان د اسلامي امارت او د خلکو مشروع حق ده چې د خپل هېواد د انچ ځمکې څخه دفاع وکړي. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ نن راټول شوي یو هغه غازیان مجاهدین ملګري چې په لاره کې دي څو شپو کې دلته راورسېږي او د ولس څخه د خلکو څخه غوښتنه دغه ده چې راشي همدغسې مواردو کې دغه نظامیان د افغانستان د اسلامي امارت زړور مجاهدین تشویق کړي. دا ولس او حکومت چې ده پراخې ژورې ریښې لري او د خلکو همدغه غوښتنه ده چې د امنیت په ټینګښت کې په دغه رقم مواردو کې د خپلو سرتېرو تر څنګ ودرېږي او د هغوی بشپړ حمایت او ملاتړ وکړي. وحید الله تخلص مصطفی. موږ په هر وخت کې که اوس وخت ده که مخکینی وختونه وو دلته امریکا اشغالګرو موجود وو او دا اوس پاکستان تېرې دي، موږ د خپل نظام د خپل امارت ملاتړ کوو، په هر وخت کې ملاتړ یو. هېڅ کله موږ چاته اجازه نه ورکوو چې موږ په ملک کې یو قدم خاوره څوک تجاوز وکړي یا لاندې کړي. نو هر وخت کې موږ د خپل نظامیانو د خپل امارت ملاتړ یو. هغه که شپه یې که ورځ یې، که ښه ورځ یې که بده ورځ یې، موږ یې ملاتړ کوو د دې نظام. تر اخره به یې ملاتړ کوو انشاءالله. د پکتیا د ولسونو په نمایندګۍ باندې ټول امارت ته دا ډاډ ورکوم چې د پکتیا که نر دی که ښځه دی، موږ ټول په هر وخت کې د امارت په مسؤلینو سره ولاړ یو او انشاءالله د دوی ملاتړ به کوو دا کسان که مو چې ملاتړ کړی.